बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। دا مولانا جلال الدین رومی مثنوي ده، یو شپږ دفتري دي، 3 جلده کې ده. خو د دې د اولني شعرونه چې دي که نه، دا د دې مثنوي بنیادي هغه مرکزي خیال ټول په دې اولنو څو شعرونو کې دی. وروستو مثنوي بیا د دې تشریح ده، ایکسپلینیشن دی. نو دې نه به یو څو شعر ووایو. نو دا خو ډېره اوږده ده که نه. اولنی شعرونه: بشنو از نی چون حکایت می کند و از جدایی ها شکایت می کند. کز نیستان تا میرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن نالیده اند. سینه خواهم شرح شرحا از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. هر کسی کو دور ماند از اصل خویش، باز جوید روزگار وصل خویش. من به هر جمعیت نالا شدم، جفت خوشحالان و بدحالان شدم. هر کسی از ظن خود شد یار من، و از درون من نجست اسرار من. سر من از ناله من دور نیست، لیک چشم و گوش را آن نور نیست. تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، لیک کس را دید جان دستور نیست. بشنو از نه شپیلی ته وایي، بانسوري خلک چې بشنو واوره بشنو از نه چون حکایت می کند، چې تا څه قصه کوي، څه حکایت درته بیانوي. شپیلی نه واوره. وز جدایی ها شکایت می کند، او د جدایی څه شکایت کوي. کز نیستان تا میرا ببریده اند. کز نیستان د کلي نه چې د بنسلۍ نه، د نیستان د باڼسو هغه ځنګل نه وي او ونه، د کمې نه چې دا شپیلی را کټ کېږي، را جدا کېږي. کز نیستان تا میرا ببریده اند، د کلي نه چې د نیستان نه زه را کټ کړی شوی یم. تا میرا ببریده اند، زه را کټ کړی شوی یم. از نفیرم مرد و زن نالیده اند. نو از نفیرم زما د نفیر نه، نفیرم زما نفیر مطلب فریاد. از نفیرم مرد و زن نالیده اند. نو هغه څه دي، هغوی جاړي، زما د فریاد د وجې هغوی جاړي. که مونږ خیال وکړو د شپیلی اواز ډېر پرسوز وي که نه. سینه خواهم شرح شرحا از فراق، سینه غواړم، خواهم غواړم، شرح شرحا سوری سوری، از فراق په جدایۍ کې. دا شپیلی هغه سینه سوری سوری وي که نه. تا بگویم شرح درد اشتیاق، تا چې بگویم وویم شرح درد اشتیاق، د عشق د درد تشریح کول غواړم، زه شرح کول غواړم، ځکه سوری سوری سینه غواړم. هر کسی کو دور ماند از اصل خویش، باز جوید روزگار وصل خویش. غني خان والا خبره پکې راله. هر څوک، هر کسی کو دور ماند از اصل خویش، چې د خپل اصل نه لري، جدا شوی. څوک چې د خپل اصل ته لري شي، هر کسی کو دور ماند از اصل خویش. باز جوید، نو هغه جوید جستجو کوي، کوشش کوي. روزگار وصل خویش، چې د هغې خپل وصل ورته واپس میلاو شي، د چا نه چې دی جدا شوی، چې د هغه سره ورته واپس وصل میلاو شي. باز جوید، هغه بیا کوشش کوي. روزگار وصل خویش، روزگار کوي هغه بیا د هغې خپل خویش مطلب خپل مطلب اصل سره د واپس میلاوېدو. من به هر جمعیت نالا شدم، جفت خوشحالان و بدحالان شدم. من به هر جمعیت نالا شدم، من زو به هر جمعیت، په هر محفل کې نالا شدم، ما
جړا وکړه دا محفل کې تنگ شوم دایم مطلب کېدی شي په جړا شوم دایم مطلب کېدی شي جفت خوشحالان و بدحالان شدم جفت خوشحالان و بدحالان شدم جفت وسره شوم ملګري شوم خوشحالان د خوشحالو سره و بدحالان شدم او د بدحالو سره هر کسی از ظن خود شد یار من وز درون من نجست اسرار من هر کسی هر کس هر انسان از ظن خود د خپل سوچ د خپل ګمان په مطابق ظن خود خپل ګمان شد یار من زما دوست شو د چا څنګه ذهن و د چا څنګه ګمان و په هغه حساب زه د ځان سره ملګري کړم دا اوس شپېلۍ لګیا ده که نه خبره کوي حکایت بیانوي هر کسی از ظن خود د خپل ګمان مطابق شد یار من زما دوست شو یا زه یار کړم وز درون من نجست اسرار من او زما دننه په ما کې دننه چې کوم رازونه دي د هغې جستجو چا ونه کړه چې په دې شپېلۍ کې دننه څه رازونه دي سر من از ناله من دور نیست لیک چشم و گوش را آن نور نیست سر من زما راز از ناله من زما د فریاد نه دور نیست لري نه دی زما راز زما د فریاد نه لري نه دی لیک چشم و گوش را آن نور نیست خود په سترګو او په غوږونو کې د پاره د نور نه دی زما د فریاد چونکې سترګې او غوږونه جسماني څیزونه دي او د شپېلۍ دا فریاد چې دی دا خو غم او فریاد دی که نه اندروني دی باطني دی نو د دې هغه رڼا د سترګو او غوږونو دپاره نشته سترګې او غوږونه په دې باندې نه پوهېږي تنزی جان و جان ز تن مستور نیست لیک کس را دید جان دستور نیست تنزی جان تن بدن زی جان د ژوند و جان زی تن او جان مطلب روح زی تن د تن مستور په پرده کې نیست نه دي مطلب روح د وجود نه نه دی پټ او وجود د روح نه نه دی پټ دواړه بل ته ښکاره دي لیک کس را دید جان دستور نیست خو یو انسان له یو کس له دید جان د روح لیدل دستور نیست دستور نه دی د فطرت نظام داسې نه دی چې یو انسان به روح ویني نو روح له خبره راله پکې که نه نو مطلب دا چې دا شپېلۍ چې دا روح دی د انسان او نیستان چې دی نو دې روح هغه اصل دی د کم نه چې دا نو د روح قصه ده که نه روح هم رومي فرمایي چې د خپل اصل نه را جدا شوی دی څنګه چې شپېلۍ د باڼسو د ځنګل نه یا د باڼسو د ونې نه را جدا شوې ده او فریاد کوي دغه شان دا روح هم د خپل یو اصل نه را جدا شوی دی او دی فریاد کوي څنګه چې شپېلۍ باسوري نه سینه سوری سوری او د هغې نه پرسوز اواز راوځي ځکه چې هغه خفه ده دغه شان دا روح هم پرسوز دی څنګه چې شپېلۍ کله یو قسم خلکو لاسو لځي کله د سور والا خلکو لاسو لځي کله بې سور والا دغه شان د انسان دا روح هم قسمه قسم انسانانو کې پروت دی که نه نو څوک یې څنګه استعمال کوي څوک یې څنګه استعمال کوي د دې هغه روح هغه غم و فریاد صحیح طریقه باندې نه اوري چې دا فریادي ولې دی دا اصل کې د خپل اصل نه جدا دی ځکه فریادي دی خو انسانان د خپل ذهن او سوچ مطابق ډیل کوي مثال په طور د انسان دا خیالي دی چې زه په مال پسې خفه یم نو دی په مال پسې ولګي دی دا خیالي چې زه په شهرت پسې خفه یم نو دی په شهرت پسې ولګي اصل خفګان چې دی هغه د خپل اصل نه د جدایۍ دی چونکې دا روح په دې وجود کې بند شوی دی او د وجود دا سترګې او دا دومره حیثیت نه لري چې د روح په حقیقت باندې یا دا دماغ پوه شي په دې وجه دی فریادي دی فریاد کوي خفه دی او دا انسان دی خفګان له د خپل ذهن مطابق یو رنګ ورکوي او بیا په هغې لار باندې روانېږي د ده په خیال چې د ده زمونږ چې وایو زړه مې په دې سیس پسې خفه دی نو رومي ویل غواړي چې دا خفګان چې دی دا په اصل کې هغه خفګان دی د جدایۍ دا بنیادی خیال دی د رومي انشاءالله مصنوي کې به نور هم بیا کار وکړو والسلام